په سلامونه او نیکو هیلو مو هرکلی کوم ګران ملګرو زه ستاسو ورور مصطفی نوري صادرانه چوپړ کې حاضر شوی یم. نن د ویبسایټ جوړولو پنځم درس ده. نو دو کې بیا هم زه تاسو ته ویبسایټ ډیزاین وښایم. راتلونکي ویډیوګانو کې به انشاءالله چې پیسو ګټلو وي هغې طریقې وي. نو که مخکې له دې زه ویډیو درته شروع کړم، که تاسو زموږ چینل ته نه یاست لومړی خو به تاسو ته ویډیو در سره لایک کړی. ویډیو هم چې کله لایک کړه چینل به ضروري سبسکرایب کړئ، د سور بټن به وکښئ، دا هم چې کله وکښئ کړه څنګ صاحب د ګنټې علامه راشي هغه به هم ورسره ووهئ او بیا به زموږ ټولې ویډیوګانې پر وخت تر تاسو کور ته رسېږي. نو رابه شو مو همغو براوزر ته کوم چې ویبسایټ جوړوله. نو ما دا ویبسایټ په دومره شکل دومره مې جوړ کړل، ډیزاین مې کړل، تاسو ته مې طریقه وښودله. ما که ټول زه تاسو ته ویډیو کې وښیم امکان شته ویډیو زیاته اوږده شي. نو د دغه شکل باندې مې ډیزاین کړله. تاسو ته دغه وښیم چې دغه کټګوري څنګه ور اضافه کولی شو او په همدې شکل دا ټاګ څنګه ور اضافه کولی شو او دا څنګه ورته جوړولی شو، ټول زه تاسو ته ښایم. نو موږ به له ټولو څخه مخکې دلته چې کله راغللو دې ځای ته، نو دلته موږ راشو دو طرف ته. دلته تاسو ګورئ دا دواړه شتون لري، کټګوري دا ده او دا یې ټاګ ده. زه به لومړی دا اول وکښم. نو دلته دومره دي، دا به ټول دا وکښم. دا چر یو نوی ټاګ ورته اضافه کېږي دلته به اضافه کېږي. دلته دا هم چې کړل بیا به سیو به یې کړئ او همداسې ټاګ به وکښو. ټاګ هم چې کله وکړله هغه ما په مغو شکل باندې کړی به ښه سره تاسې وینئ. دا ده، دا به زه سیو کړم. نو دا هم شوله. نو څنګه کولی شو په ښه ښایسته شکل باندې هغه مینو به هم او د مینو رښتیا په کوم شکل ورته کولی شو. مینو لپاره به راشئ تاسو دا ده دو مینو ته، د مینو به وکښئ. لومړی هم دا دویم یې مثال دویم یې زه کوم ورته دویم کې مثال کوم افغان آرمي او همداسې افغان آرمي. دا به یو ځل زه سیو کړم. دا مې چې سیو کړله دلته راځم. د افغان آرمي چې دا به داسې وکې کړم بښنې سره په هغې کې داسې هغه زه افغان آرمي نه کوم، په خاطر چې په هغې کې ما پوسټونه نه دي کړي. هغه به زه کوم افغان کرکټ. اول به دغه اوکې کړئ. دا هم چې کله اوکې کړله دا رقم به راخلاص صفحه ده به مکمل ترې را کاپي کړئ. دا هم چې کله را کاپي کړله بېرته به هغې ځای ته لاړ شئ. دلته بېرته راشئ، هلته په تمه کېږو ورته. نو دا به ایډیټ کړو. ایډیټ هم چې کله افغان د آرمي به ترې لرې کړم، دلته به کرکټ ورکړم. کرکټ هم چې ورکړه د لاندې دغه علامت نمبر بټن دی دا به لرې کړم، دلته به لینک ورکړم، دلته به بېرته سیو کړم. دا مې چې کله سیو کړله نو دلته به یې هم ضروري سیو کوئ، دلته به یې هم سیو کړئ. نو دا به زه دلته سیو کړم. ور به شم بیا ویې به ګورو. دغه د زموږ افغان آرمي ورته را اضافه شوله. وایي بښنې سره افغان کرکټ اضافه شو. هغه کولی شئ تاسو زړه وي دلته بل شی ورته اضافه کړئ، دلته هم بل شی او دا ټمپلیټ بیخي ترې لرې کړئ. نو دا یې طریقه وه. که زه تاسو ټول په همدو شکل کړم امکان شته ویډیو زیاته اوږدېږي. نو دا د دې طریقه وه. اوس دغه سر دا څنګه ورته کړو، دا جوړ کړو. دو جوړولو لپاره بېرته راشو شاته، په دې کې به هم دلته راشو، دا به اوکې کړو. دا هم چې کله اوکې کړله دغه انځور ده دا به داسې کلیک ونیسو، دلته به یې سیو کړو.
دلته به زه حافظه کې ثبت کړم. دا چې کله راغله نو تاسو کولی شئ هغه یو هغې کې ورته جوړ کړئ. نو زه راځم اوس دلته به راشم. فرق نه کوي تاسو هر فوټوشاپ کې جوړوئ، زه ویډیو کې جو په پکس لیب کې زه ورته جوړ کړم. نو هغه به زه دلته ورته راشم، هغه به همدو ځای څخه لاړ شم ګالرۍ ته. هغه ګالرۍ ته چې لاړئ ډاونلوډ فولډر کې وي هغې ځای څخه به یې راواخلئ، دې شکل به یې کړئ. دا په دوه اندازه شوله. اوس به دا دلته به ورته راشئ، دا به لومړی دا سپین رنګ کړئ. دا هم چې کله کله زه دلته اوس لیکنه کوم ورته مثال پشتو ټي وي. دا مې چې کله ورته وکړله نو اوس راځم دلته یې لیکنه ورته دلته په دې شکل کومه ورته پشتو ټي وي. دا هم چې داسې کړله زه دلته ورته لیکم آخر کې د افغانستان او نړۍ خبرونه همدلته کتلی شئ. دا مې هم دلته کړله. دلته اوس بېرته راشم دې ځای ته. دا به هم زه دلته دې شکل ورته جوړ کړم. دلته به یې داسې کړو، دلته به بېرته ورته راشو، دا به دا رنګ ورکړو او دلته به یې هم داسې کړو. دا به هم په همدې شکل دلته به یې ورتیز کړو او دلته به هم دې ته به هم داسې رنګ ورکړو. هغه ستاسو خپل زړه رنګ ورکړي. دا به هم کړئ. دلته بخښنې سره بیا به دا کار مې چې وکړله به آخر ته دا وکړئ. دا چوکۍ کړئ دې شکل دا به سیو کړئ. دا سیو شو. اوس زه بېرته راځم هماغلته. نو دا به له دې ځای څخه ریموو کړئ. دا چې کله ریموو شوه دا ځای څخه بېرته هماغه ډیزاین شوی انځور به ورته انتخاب کړئ. تمه کېږي چې راخلاص شي. دا د لومړی ده. تمه به شي چې ورته اپلوډ شي. اپلوډ حال کې ده. دا هم ورته اپلوډینګ کې ده. دلته به اوس راشي دا اپلوډ شول. دا کار چې وشول دلته به یې سیو کړئ. کله چې سیو شوله ته اوس موږ وګورو کوم شکل ډیزاین شوی ده. د بخښنې سره دا یو بل ځای کې مې ډیزاین کړی ده. د دوو هماغه شکل هم چې کله ډیزاین کړله هغې ځای کې مو هم ورکړه چې هغې ته راښکاره شي. هغې لپاره به دا ځای اوکې کړو. موبایل وکړو دا به اوکې کړو. دلته چې کله اوکې کړله هماغه انځور به د دې ځای څخه ریموو کړو. دلته بېرته په هماغه شکل باندې به یې ورته اپلوډ کړو. تمه به شي چې ورته مکمل اپلوډ شي. هغه لوګو هلته ښکته خواته معلومېږي. ښکته خواته تاسو کتلی چې دا به سیو کړئ هماغه شکل باندې او بېرته به راشئ چک به یې کړئ خپل ویب. دا دلته راغله پشتو ټي وي د افغانستان نړۍ خبرونه هم دلته کتلی شي. په دې شکل دا ډیزاین ده. همدې شکل ډیزاین کولی شو. دغه ځای کې که تاسو وینئ ایډس دلته اعلانونه راوستلی شو. هغې لپاره زه تاسو ته
د ایډسنس اعلانات لګول ډېر جنجال دي، هغه هم کولی شئ چې تاسې ولګوئ. نو موږ به دلته د ایډموب اعلانات ورته ولګوو. نو تر بلې ویډیو په خدای سپارم، ښه وخت درته غواړم. د خدای په